بسم الله الرحمن الرحیم. زما مؤمنانو متدینو مسلمانانو مخلص ورونو، ستاسو اخلاص او ستاسو مینه وه، ستاسو د زړه درد و مورکۍ ته ډېر څه ملاو شو او نن مې ورته د یوې میاشتې په اندازه باندې خوراکي شیان راوړل او د دې د څنګ مې ورنژمنه هم واخیستله. کوم ورونو چې ما سره د پیسو وعده کړې ده هغوی د وعدې مطابق خبره هم داسې کړې ده چې تاسو به مورکۍ به نور کور نه وځي او دې له په کور د یو کار کولو هغه د دې خوښه ده چې هر څه ورته برابروم انشاءالله. نور به د میاشتې په اخر کې لکه نن د جدي دوهم تاریخ دی، هر دوهم تاریخ باندې به دې کورنۍ ته زه خوراکي توکې راوړم. مور به صرف اودسونه کوي، منځونه کوي او قلارې به په کور کې ناستی، خپل ذکر او تلاوت به کوي او دعاګانې به کوي. صحیح انشاءالله. ځکه چې تا خلک خفه کړي وو بازار کې په لیدو باندې ستا خلک خفه وو، نور به ته انشاءالله بازار ته نه راوځي. صحیح انشاءالله. باقي کوم ورونو چې ما سره د دې په اړه باندې کومک کړی دی انشاءالله د هغې دپاره یو مناسب کار شروع کوم چې د دې د توان نه برابر وي. هغه داسې توان چې دی په خپل کور کې د هغې وتوانېږي چې وکولی شي. په څنګ د مریضۍ تداوي دپاره به انشاءالله د سره څه ناڅه نغدي مرسته هم کومه. خپله مریضه ده، نسیان ورته مریضان دي، د هغې تداوي دپاره به هم دې له پیسې انشاءالله ورکوم. اوس د دې تر څنګه یو خاص نفقه چې ډاکټر صاحب مجددي صاحب او سرونو صاحبزاده صاحب ورسره په څنګ کې تسل صاحب او سرونو رالیږلي دي، هغه ما سره د فنډ په شکل کې پرتې دي. وخت په وخت به انشاءالله دې ته زه راځم. زما نمبر د سره شته. دغه کور چې دی دا هم د دوی په کرایه باندې دی، د دې کور کرایه ورکوي او د هغه کرایي ورکولو سیستم به هم انشاءالله دې نه بعد احساس خیره بنسټ لخوا نه کېږي. نو عادي ستا خو انشاءالله دغه وعده ده چې نور به نه راځې بیرون، ته به کور کې او خپل ذکر او فکر او تلاوت به کې. اوس دپاره دغه وړو تقریبا 9 قلم مواد چې هر څه یو من دي 2 کیلو مې راوړي، دا کفایت کوي انشاءالله. ښه بیا که څه مشکل و زما شمېره تا سره شته دی، دغه شمېره باندې ما سره تماس نیسه. که مریضان کې هر زه به ستا خوا ته راځم. اله العالمین دې د ټولو هغه ورونو هغه احساس، هغه درد، هغه خفګان په خپل دربار کې قبول کړي او څومره مالي همکاري چې ما سره کړې ده دې لپاره الله تعالی دې قبول کړي او الله د خپلو بچو غمونه وساتي. لوړ مقام د تاسشتن په برخه خدای تعالی دې خلکو سره ښه وکړي چې موږ ته د کالو پورې او د موادو پورې او د وړو او د غوړو پورې اشو پورې د خدای د دوی سره ښه وکړي. هر قدم د خدای د نظام په تله کې واچوي. خدای دې عمر پورې ژوندي لري او الله پاک دې ډېره زیاته دې الله ورکړي. خدای دې د لوی خطرونو دې الله وساتي. ادي دا 15 روپۍ ورته والي ځان سره. دا به ستا فی الحال د مریضانو تداوی او د کور مصرف لپاره. الله دې عمر ته کړي، الله دې د لوی خطرونو الله وساتي. دا داسې خلکو رالیږلي چې هغوی خپله مزدوري غریبي کوي. ستا باندې زړه خوږ کړی د امور په صفت باندې رالیږلي